زه تږی کېږم په ژوند کې ګام په ګام خالقه تر مور ګوډک ساته زما د برخې جام خالقه د تباهۍ نه وړاندې سم که زما قام خالقه غاښ چې تې واخلې بیا به څه کړي په بادام خالقه ته ښه خبر یې ښه پوهېږې کوې پام خالقه زه نه پوهېږم د ژوند په انتظام خالقه. السلام علیکم. زه یم ډاکټر عباسین یوسفزی د پی ټي وي نیشنل د خاد آباد او بریالي سره هیله ده چې تاسو به روغ جوړ یې. تېرې ورځې به ښه تېرې شوي، الله دې وکړي چې راتلونکې هم ښه تېرې شي. نن یوه داسې برکتي ورځ ده چې په دې ورځ باندې مونږ ډېر دروند شخصیت یادوو، خو زمونږ نه د بیلتون ورځ ده او د تلین ورځې ده. نو دغه پکې د غم خبره ده او هغه دی چې د سلوک په لار روانو چې رهبر باچا جانو بل حمزه د غزل پلارو د پښتو د باغ مالیارو سر تر خپو غزل غزل وو د ادب د سړې ول وو که د لواړګي غرسنی وو د پښتو د بڼ زمری وو په هر صنف یې لاس بر وو د علمونو سمندر وو د قدیم و آخرین دی د جدید و اولین دی قلندر وایي چې پل دی د زړو تر نو تل دی زه حیران د قسمت ته لاړ پښتو سره جنت ته. امیر حمزه خان شینواري د پښتو غزل یو داسې شاعر، یو داسې بابا چې هغې د غزل دنیا بدله کړه او د پښتو ادب له په نثر کې ډېر څه ورکړه، په پښتو کې، په اردو کې. نو د حمزه بابا نن د تلین ورځ ده او دا د مراد شینواري صاحب د حمزه بابا د زوی لوی شاعر د بیلتون ورځ هم ده. الله دې هغې جنتي کړي او الله دې دا برکات لري او الله دې د دوی د هنر نه، د دوی د کمال نه خپل اولس بهرور کړي. نن زمونږ یو بله د غم خبره چې هغه یو خو دا ده چې حمزه بابا رانه بیل شوی او بله دا ده چې یو ډېر لوی عالم، یو ډېر لوی دانشور، یو ډېر ښه شاعر، یو ډېر ښه استاز اسرار الرحمن اسرار د تورو نن زمونږ نه بیل شوی دی. 2:30 بجې جنازه شوې ده. الله دې هغه جهان ښایسته کړي او الله دې پاتې شونو له ډېر صبر ورکړي او الله دې هغه برکات لري. د مردان ادبي تاریخ ډېر عظیم دی. هغې ډېر لوی شخصیتونه پیدا کړي دي، ډېر لوی خلک پیدا کړي دي او د دغه ادبي پس منظر په وجه باندې په پښتو ادب کې د مردان هم ډېر عزت دی او د پښتو ادب ډېره لویه پنګه هم د مردان په وجه باندې د پښتو ژبه، د پښتو لمن غني کوي. خبرې به ډېرې کوو خو چونکې زه یوازې نه یم، ستاسو دپاره یو دوه میلمانه هم لرمه. زموږ وړومبی میلمه چې دی نو هغه د پښتو ادب یو داسې لوی لیکوال، یو داسې محقق، داسې نقاد چې په کریډټ باندې په درزنونو کتابونه دي او د هغې سره سره د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا سټډي سنټر ډایرکټر هم پاتې دی، د ټیکسټ بک بورډ خیبر پښتونخوا سبجیکټ سپیشلیسټ هم پاتې دی او د یو څو کالجونو پرنسپل هم پاتې دی. زمونږ د تعلیم او د ادب په میدان کې ډېر لوی نوم، د پښتو ادب یو ډېر پیژندلی نوم پروفیسر ډاکټر محمد زبیر حسرت صاحب موجود دی. هغې ته هرکلی وایو، ستړي مه شي ورته وایو. ډېره زیاته مهرباني عباسین صاحب، خوشحاله اوسئ چې موږ هم په خپل پروګرام کې وخت راکړو. الله دې خوشحاله لره. مهرباني. زمونږ دویم میلمه چې دی نو هغه یو ځوان شاعر دی او د هغه تر اوسه پورې 2 کتابونه چاپ دي. د هغه 2 کتابونه به زه تاسو ته ښایم وار په وار باندې چې کوم کتابونه دي. وړومبی کتاب دی ګلونه اور اخلي. دا یې وړومبی کتاب دی، چاپ شوی دی او کلونه یې کېږي. د هغې سره د هغې دویم کتاب چې دی ساندې ساندې ژوند به دې سندره کړم. تاسو به یقینا چې ډېرو خلکو ته پته لګېدلي چې دا ښاغلی آصف بسمل عمرزی دی. نو
آصف بسمل مرزي ته هرکلی وایو ستړي مشئ په خیر راغلی. ډېره مننه باسین صاحب، الله هم خوشحاله لره. مننه، خوشحاله یو چې تاسو موږ سره یې. مهرباني. ګرانو کتونکو، هغه چې ما د غم خبره کوله نو هغه د غم خبره زموږ لوړ لیکوال، زموږ استاد، زموږ بشر، زموږ یو داسې عالم چې هغه دیني علم هم لرو، ادبي هم ډېر خدمات کړي دي او په خپله د استاز په حیثیت یې ټول ژوند تېر کړی دی او د هغې کورنۍ چې ده نو هغه د پخوا راسې ډېره علمي او ډېره درنه کورنۍ ده او دا و ښاغلی اسرار د تورو. د هغې دا کتاب دی لالهزار د پرهرونو. لالهزار د پرهرونو د هغې کتاب دی او په دې کتاب کې دننه زموږ ډېرې تاریخي ورثې محفوظ دي. دا د اسرار صاحب یو عکس دی، که تاسو یې کتلی شئ نو د دې شاته یو ډېر لوی شخصیت پروت دی خو هغه زموږ نن د خاورو لاندې شو. الله تعالی دې هغې له جنتونه ورکړي. پروفیسر ډاکټر زبیر اسرت صاحب له موږ زحمت دې وجې نه ورکړی دی چې زموږ په بشر باندې خبرې اترې وکړي. ډاکټر صاحب، د اسرار صاحب د تورو جدایي څومره درد لري؟ یاره غم خو ډېر زیات دروند دی اباسین صاحب، او په دې باندې چې اسرار الرحمن اسرار د تورو یو ډېرې لوی دیندارې دیني کورنۍ سره تعلق لرلو. د هغې والد محترم علامه عنایت الله مولوي صاحب، هغه هم ډېر لوی دیني عالم او فاضل او د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک غړی او دی هم چې کوم دی نو د باچا خان د تحریک سره په دغه حواله باندې شاعر شامل و، بلکې د دې ټول خاندان هم د دغه تحریک د اجمل خټک صاحب باندې ګران و، اندیش صاحب باندې ډېر زیات ګران و، ډاکټر اسرار صاحب باندې، دا ټول محمد اقبال زمونږ ټول استادان دي او ټول رانتلي دي. الله دې ټول غري کې رحمت کړي. اجمل صاحب پښتون استاد، پښتون استاد. نو خبره داسې ده چې دا سیف الرحمن سلیم صاحب شعر تاسو راته یاد کړو چې د جماعت استاد عرب دی او په مکتب کې ډیلیوال دی. یو استاد راله پیدا کړي خو پښتون راله پیدا کړي. نو دا هغه پښتون استاد و چې نن زمونږ دا نادره نایابه او ناویاته مرغلره چې کوم ده نو مونږ خاورو ته وسپارله. نو یقینا چې دا د پښتو ژبې او د ادب دپاره ډېر لوی زیان او نقصان او تاوان دی چې په دې باندې زمونږ ادب او شاعري او ټوله ژبه چې کوم ده نو هغه یو قسمه غریبه شوه. خو بل پله په دې باندې خوشحاله یو چې د هغوی په جنازه باندې دومره درې دنیا خلک راغلي وو که نه چې تاسو د هغې سوچ هم نشئ کولی چې په هغه جنازګاه کې د سپې د ایښودو ځای نه و، بهر هم خلک ولاړ په سړکونو. دا برکات یو دوه صوفیه کرام د یو بل سره ناست وو، یو ته وایي ته ډېر لوی صوفیه، بل ته وایي یو دریم ناست وو، هغه ورته وایي د جنازو نه به پته ولګي. یا بس نو د دې جنازه چې کوم ده نو هغه ډېره زیاته لویه او درنه وه ځکه چې دا غم ډېر دروند و. او بل دا دی چې د ژوند د هرې طبقې خلک پای کې شامل وو. پای کې شاعران، ادیبان، استادان، پروفیسران، ډاکټران، انجینران، شاګردان او بلکې د یونیورسټو وایس چانسلران او د پېښور یونیورسټۍ ټول پروفیسران تقریبا نو هغه ټول پکې شامل وو. بل کې د مردان فخر و، نو د مردان چې څومره سیاسي سرکرده لیډران نو هغه هم پکې شامل وو. نو د دې نه د دې شخصیت د علمیت او د هغې د عظمت او د لویوالي یا د لوړوالي هغه پته لګي. بل دا چې یو استاد پاتې شو نو بلا شاګردان یې لرل، نو هغه بلا شاګردان هم چې کوم دي نو د دې په او نه صرف په سکولو کې نه شاګردان بلکې د شعر و ادب شاګردان چې موږ پکې خپل ځان هم شاملو چې موږ هم د هغې شاګردان چې راغلي وو د هغې پاتې شوي وو. نو زمونږ د سر نه چې کوم دی نو سورې پورته شو. زمونږ د دعا هغه ځای چې کوم دی که یو ځل د پلار په وفات باندې مونږ غمجن شوو نو بل خوا مونږ د دې مشفق استاد نه محروم شو. د دعا هغه ځای مو یو قسم داسې بشر و، داسې استازو خندرو یا یو ورځ ما د پروفیسرانو په منډه کې زه اول راغلی وم نو هغه ما ته یو دوه شعرونه رالیږلي، اوس خو ما ته یاد نه دي، په خط کې رالیږلي په ډاک چې څه ده اباسیره ترپ دې مبارک. ماشاءالله یاره دا تاسو دا خبره وکړه که نه دوی له الله تعالی داسې ملکه ورکړې وه د لیکلو او صلاحیت د لوستلو چې تاسو وله یو کتاب ورکه که نه نو په هغه شپه به هغه کتاب لوستلی مو ټول او بیا به په سحر سبا کې د مانځه نه پس چې تلاوت پې وکړو دغه به وکړو
عبادت به وکړه، نو هغې نه پس به کېناستو، بیا په هغه کتاب باندې به یا تاسو ته خط ولیکه یا به یې په هغې باندې یو تنقیدي نوټ ولیکه، تبصره به یې پرې ولیکله او هغه به یې هغه مصنف ته په عراق ولېږله په ډاک باندې. نو دا د هغې یو ډېره ښه کوالټي وه. بلکې زما ترې څلور کتابونه داسې لکه ما سره په خپله دا تجربه شوې ده چې زما کتابونه چاپ شوي دي چې ما ولې په کومه ورځ ورکړي دي، په شپې یې ټول کتلی دی او په سبا یې ما ته خط رالېږلی دی. نو دا د هغې د کمال خبره. بلکې اوس خبر شوم په دې دغه کې چې بېګا چې په دې باندې دا درد راغی د زړه، نو وایي چې لکه زړه مې نری نری درد کوي، خوږېږي خو ښه یم، لکه کور خلکو له دا تسلي م ورکوله. او په هغې کې م دې ناستې ډډه یې لګولې ده او سلیکي او چاته یې دا لیکل چې زه د درد د سینې د درد د زړه د درد د ډېر شدید کرب نه تېرېږم که نه. نو دا د هغې آخري الفاظ وو. نو بل دا دی چې اوس د هما صاحب زمونږ پروفیسر چې استاد ډاکټر همایون هما صاحب د هغې یو کتاب مولانا عبدالمنان باندې چې کوم دی نو چاپ شوی دی، هغه په وحي مولا باندې مشهور و. نو هغه چې هغه کتاب ورکړی دی نو په سبا یې هغه ته چې کوم دی دا د هغې د اخري کتاب په ناروغتیا باندې هغه تبصره هغې لیکلې ده او هغې ته یې حواله کړې ده. مطلب یې چې دا د هغې د ژوند اخري لیک دی، یا د بېګانۍ شپې دا یو څو جملې چې کوم دی دا د هغې اخري لیک دی. نو دوی چې کوم دی نو په 15 سپتمبر 1939 کې پیدا شوي او دا اوس 2025 دی. نو 18 فروری دا د حمزه صاحب څنګه چې تاسو ووایئ د وفات ورځ ده، دا د مراد شینواري صاحب د وفات ورځ ده. او بله زه تاسو ته یو خبر وکړم چې زمونږ څومره شاعران ادیبان دي نو هغه زمونږ نه د جنورۍ نه واخلې تر د مارچه پورې په دې میاشتو کې اکثریت شاعران زمونږ نه جدا شوي دي. په دې کې زمونږ ډېر درانه سیاسي مشران هم دي، لکه باچا خان به واخلو په 16 جنورۍ، ولی خان به واخلو په 26 جنورۍ، دغه شانتې کاکاجي صنوبر حسین مومن په 3 جنورۍ وفات شوی دی، دغه شانتې کامل صاحب په 21 فروری وفات شوی دی، قلندر صاحب چې کوم دی نو هغه په 4 فروری وفات شوی دی، اجمل صاحب په 10 مارچ باندې وفات شوی دی، په 9 مارچ باندې غني خان چې دی په 14 مارچ باندې وفات شوی دی. نو دا او سیف الرحمن سلیم صاحب د مارچ په میاشت کې دې خبر له بیرته راځو. آصف بسمل صاحب اول خو راته دا ووایه چې د کومې سیمې سره تعلق لرئ او سبق مو څه ویلی دی او د هغې نه علاوه شاعري هم کله شروع کړې ده؟ ډېره مننه اباسین صاحب. اباسین صاحب زه خو د اشنغر کوم عمرزی چې ورته ویل کېږي تاسو به لیدلي وي، د هغې میره ده اخونډیری ورته وایي. نو په هغه اخونډیري کې زه اوسېږم او زما نیکه بابا چې کوم زما د والد صاحب پلار محمد اسماعیل هغوی به په رزړو کې اوسېدل او بیا چې دی نو د شمس الحق افغاني صاحب هغوی ډېر عقیدتمند و. نو هغه دا سوچ کړی و چې یاره بار بار د تلو راتلو نه دا ښه چې په کډه واپسې لاړ شم. نو په کډه رالل تورنګزو ته. نو بیا زما والد صاحب او زما ترونه دا ټول بیا هلته پیدا شي. زه په خپله چې دی نو لکه پلار مې بیا چې دی نو دا کوم چې حاجي محمد امین صاحب اوس خو ورته حاجي آباد ویلې کېږي، مخکې ورته یخ کې ویلې کېده. زه په خپله هلته پیدا شوی یم. بیا پلار مې په کډه راغلی و اخونډیري ته. نو بیا پرایمري سکول چې دی ما د اخونډیري نه ویلی دی او میډل او های چې دی نو بیا مې د عمرزو نه ویلی دی. د شاعرۍ پورې تاسو خبر وکړم زه چې کله په 4-5 کلاس کې وم نو ما ته اوس هم یاد چې زمونږ سکول داسې و چې په هغې کې 2 کمرې وې او هغه دواړه کمرې داسې وې چې هغه ډېرې معیاري نه وې، برنډه پرې نه وه. نو کله چې به باران شو نو بیا به واړه ټول هغه کمرو ته را دننه شوله. نو په دواړو کمرو به هغه واړه تقسیم شو. نو بیا به ډېر زیات چې دی نو هغه رش به جوړ شو، هغه استادان به هم پکې تنګ وو. یو ورځ داسې وشوله چې قدیم استاد زموږ یو استاد و هغه په بورډ باندې ولیکل چې زړه مې را ډک شو را پړسېږي او چې د ادنا وړو په منځ کې کېناستم. نو زما سې ذهن له یو شرارت راغی. دغه وخته پورې ما ته دا پته نه وه چې زه لکه شاعر یم. ما ورته چې هغه کله ووته ما ورته په بورډ ولیکل چې استاده خدای به رحم وکړي چې باران چې اسمان شین شي نو واړه بهر ته ځي نه. ما ورته دا په بورډ ولیکله.
نو استاد چې بیا کله د بلې کمرې نه واپس هغه کمرې ته راوړېده نو چې ویې کتل ویې لکه راپاسې دا چا لیکلي دي نو وړو ورته زوخ ولمه ورته یې چې دا خو ده لیکلي دي هغه ما ته ویل که ته شاعر یې ما نه چې زه خو شاعر نه یم خو تاسو دغه ولیکله ما ته رایاد چې ما ورته په دغه بورډ باندې ده ولیکله هغه ما ته ویل چې هلکه دا خو واقعي چې دی نو ته خو ډېر تکړه بیا هغوی د دغه په لکه بیا سکول کې به پروګرامونه جوړ کړله نو هغې کې به بیا زه خو داسې په څه پوهېدمه نه خو اکثر به مې داسې وکړه چې دا ټپي او مصري کوم چې دي نو دا به مې روانې را روانې کړې او هغې به مې مزاحیه لیکل به مې پې کول نو بیا د دغې نه چې دی ما ته دا پته ولګېده امتیاز استاد زموږ یو استاد ما ته وایي چې یاره ته خو دا ستا دا وینا ستا لهجه داسې ده کیدای شي چې ته په را روان دور کې شاعر یې نو بیا وروسته ما ته پته ولګېده چې او واقعي زه خو شاعر یم نو اندازه داسې لګي چې د دغې پرایمري سکول نه ما شاعري شروع کړې زبردست حمزه صاحب چې کله په وړوکوالي کې هغه دغه ډیبیټونه او دې څیزونو کې حصه اخیسته په کالجیټ سکول کې نو یو استاد یې ویلي چې یہ خبیث ضرور شاعر بنیگا تاسو ته یاد واسین چې هغه یو شعر هم داسې لیکي د سکول د وختو ما ته ټالۍ ما ته شپېلې د اسرافیل یاد شي زه چې ټالۍ د مدرسې اورم نو دا ټول زما په خیال چې جینیس خلک هم داسې ښه جي پروفیسر ډاکټر زبیر اسرت صاحب چونکې زموږ دا تربیت د دغه مشرانو سره شوی څنګه چې اسرار صاحب و څنګه چې قلندر صاحب و غني خان و او موږ دواړه خو یو ځای وو سبق به یو ځای وي حمزه بابا له بتلو غني خان له بتلو قلندر صاحب سره خو موږ یو زمانه تېره کړې ده بیخي دغسې دا ټول مشران چې دي نو دا یوه ډېره لویه اساسه ده زموږ دپاره اکاډمۍ وي جي د اسرار د تورو صاحب غوندې شخصیتونه آیا شته یا موږ به د دوی دا کمی پوره کړی شو یاره کمی خو زما په خیال چې د هېڅ چا هم نشي پوره کېدی او بیا د داسې نابغه شخصیتونه چې هغه هم دیني عالم وي هم دنیاوي عالم وي هم په سکول کې په مدرسه کې او په کالج کې او د خپل وخت چې کوم دی نو جینیس وي او بیا د خپلې ژبې او د ادب او د ثقافت امین وي امانتدار وي او هغه امانت په احسنه طریقه باندې نوي کول ته زلمي کول ته لکه موږ ته چې څنګه را رسولی دی او نو دا ډېر کم خلک داسې پیدا کېږي اوس د تېرو ورځو کې همیش خلیل صاحب وفات شوی او الله دې وبخي نو زموږ نور مشران ډاکټر اسرار صاحب چې کوم دي نو هغه ژوندی دی الله تعالی دې لري الله تعالی دې چې کوم دی نو د هغې سورې زموږ په سر باندې همیشه دپاره قایم او دایم لري نو دغه شانتې هما صاحب دی زموږ په مشرانو کې او طاهر بخاري صاحب دی دغه شانتې نور مشران به ځای په ځای پرویز شاهین صاحب دی خدای پاک یار محمد مغموم صاحب دی زمونږ ډاکټر صاحب نو ډېر خورانه لاړل او ډېر پاتې دي د دې به قدر کول غواړي او ما ذکر کولو چې زه به د ډاکټر د اسرار د تورو صاحب په هکله باندې چې راهي صاحب کوم یو شعر ویلی دی هغه ته ټریبیوټ پیش کړی دی بلکې نور ملګري پکې یاد کړي دي چې راهي موږ څو ملګرو د غزل ناوې سینګار کړه راهي موږ څو ملګرو د غزل ناوې سینګار کړه اندیش دی که هما دی یو اسرار که بل اسرار یو اسرار که بل اسرار نو یو اسرار رحمان د تورو او بل ډاکټر اسرار نو دا ټول د غزل د ډکشن شاعران دي او د غزل شاعران خو مه وایه چې ده راځه هغه شعرونه ما وایي زه به تاسو ته وایم چې ده راځي هغه زه اسرار به یاره تا ته څه وایم زه په څه پوهېږم ما له څه راځي د دې یو څو شعرونه ما ته یاد دي چې نن چې اسویلي ساړه ساړه راځي نن چې اسویلي ساړه ساړه راځي نو داسې راته ښکاري لکه نه راځي او را به شي چې وایي خو چې زه نه وایم را به شي چې وایي خو چې زه نه یم نو دا به څه راته وي دا به څه راځي او مه راځه خو مه وایه چې نه راځم مه راځه خو مه وایه چې نه راځم خلک داسې نه وایي چې نه راځي او زه اسرار به یاره تا ته څه ووایم زه په څه پوهېږم ما نه څه راځي یاره ما د اندیش صاحب په یو پروګرام کې چې پی ټي وي کړی و که نه او هغې کې د خسرو سلطان په اوازونو باندې په اواز باندې د نورو سنګرانو سندرغاړو په اوازونو کومې غزلې ویلې شوي یو د فیض الله فیض غزل ویلي یو یې د اسرار د تورو صاحب غزل ویلي نو د فیض الله فیض غزل هم د کمالو چې زم د حسن جزیرو ته را بیدار شي تکلونو د منزل نشان مو کم دی د کاروان د خپو ګردونو او د اسرار صاحب کوم غزل چې کشور سلطان ویلی
نو د هغې 2 شعرونه ما ته یو مطلع یاده ده، یو راته مقطع یاده ده. هغه زه تاسو ته وایم چې زما زړه ته ستا یادونه دادي راغله، زما زړه ته ستا یادونه دادي راغلل، تور لحد ته چراغونه دادي راغله، زما زړه ته ستا یادونه دادي راغله، تور لحد ته چراغونه دادي راغله. او راته ښکاري چې اسراره په سرلی شو، راته ښکاري چې اسراره په سرلی شو، سیرې سیرې ګریوانونه دادي راغله. ما ویمې چې زه به ستاسو ته د هغې د کار او د زیار په هکله باندې څه ووایم چې هغه لکه په عام ژوند کې خو ډېر ساده باده انسان و، ډېر ملنسار او ډېر غریب طبع او ډېر غریب پروره او ډېر رحمدل او مطلب دا خو لومبی کتاب چې هغې لیکلی دی نو هغې په امام اعظم صاحب باندې لیکلی دی، ابو حنیفه صاحب باندې، او دا د هغې لومبی تحقیقي کتاب و. دویم کتاب چې دی نو هغه زما کتاب، زما کتاب په دې کې د ماشومانو دپاره نظمونه لیکلي وو، او دغه نظمونه چې کوم دی نو که ستاسو یاد شي نو موږ ټکسټ بک بورډ کې د هغې په نصابیاتو کې په کتابیاتو کې شاملول او شامل کړي م دي ګلاب ولا او حمزولا وغیره که نه. نو دا د ماشومانو دپاره هغې یو لکه موږ سره که تاسو په حقیقي معنو کې شاعران ګورئ که نه نو د ټکسټ شاعران موږ سره نشته، او بیا د ماشومانو د نظمونو دپاره موږ سره شاعران نشته. یو یو به م راغونډه و که نه د دې پسې رسالې ګوره او کتابونه ګوره او به م لیکل، نو په خپله هم لیکلي دي خو د هغې م راغونډ کړي دي. نو دا د اسرار صاحب کمال دی چې هغې د خپلو بچو دپاره چونکې هغه استاد و که نه سر تر خپو استاد و، نو هغه د ماشومانو دپاره دغه نظمونه لیکلي دي. بل د هغې دا چې موږ د هغې دا شعرونه وایو د هغې دا کتاب تاسو چې کوم دی لالهزار د پرهرونو، که تاسو خیال یې که نه نو د هر شاعر په شخصیت باندې د هغوی د نوم هم اثر وي او د هغوی د کتابونو د نومونو هم اثر وي. ډېر اثر ډېر اثر. اوس لکه د دوی د کتاب نوم دی لالهزار د پرهرونو، نو د دوی سینه چې کوم دی نو هغه لالهزار وه چې په هغې کې څومره پرهرونه جوړ شوي دا موږ ته یاد دي، او هغه زموږ په ذهن باندې هغه دردونه کربونه تېرېږي که نه. هغه چې سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے نا جی، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. دې له راځو ډاکټر صاحب بیرته آصف بسمل صاحب یو کلام راته نه وروئ چې واورو په دې چې ستاسو شاعري خو شباب دی نو خامخا شوخه پوخه شاعري چې واورو. وبرو که نه اباسین صاحب ما د متلونو باندې یو کلام لیکلی دی، هغه داسې دی چې څومره پټېدمه له باران د چا خبره، چې څومره پټېدمه له باران د چا خبره، کړه شپه مې د ناوې لاندې په ځان د چا خبره، او زمونږ سره نور څه دي خو یو زړه دی او یو سر، زمونږ سره نور څه دي خو یو زړه دی او یو سر، واخله تور توتان تانه قربان د چا خبره، او څوک ځي څوک به راځي وی دار ښکلي دي چارخه، څوک ځي څوک به راځي وی دار ښکلي دي چارخه، او دې زړه مې سمه سری د محبوب خان د چا خبره، او بیا وایي چې برغولې به د چا چې خولې له ګورمه سړیه، برغولې به د چا چې خولې له ګورمه سړیه، او سپي غاپې به تېرېږي چې کاروان د چا خبره، او خوړلې په اعتبار کې مې خوړلې مې دغه شعر به پرېږدو، غمازه ستا خو کور دی خدای جومات کې د میردین، غمازه ستا خو کور دی خدای جومات کې د میردین، او ته ولې بیلوې دوه مینان د چا خبره، غمازه ستا خو کور دی خدای جومات کې د میردین، او ته ولې بیلوې دوه مینان د چا خبره، او یو ورځ یې رانه غوښتې و پیزوان پوزې دپاره، یو ورځ یې رانه غوښتې و پیزوان پوزې دپاره، او پیزوان مې بیا د پوزې شو پیزوان د چا خبره، او چې سر دې سلامت وي نو ټوپۍ د خدای بلا، چې سر دې سلامت وي نو ټوپۍ د خدای بلا، او جانان وې اول ځان دې بیا جهان د چا خبره، او پوهیږي که د سرو زرو په قدر زرګران، پوهیږي که د سرو زرو په قدر زرګرانو، نو د جونو قدر پیژني ځوانان د چا خبره، او باران پسې پټې
نه ګرځوي بسم الله سپه باران پسې پټې نه ګرځوي بسم الله سپه او که راغلې چار دې ښه کور دې ودان د چا خبره ډېر ښکلی ډېر ښکلی دا پوخ غزل ډېر ښه کلام او متلونه ځایول چې کوم دی ډېر زبردست کار دی په شاعرۍ کې ډېر ګران کار دی بله دا ده چې د نوي ځوانان چې دي نو دوی ته موقع ډېرې دي موږ خو پسې ګرځېدو او دوی ته فیسبوک دی او دوی ته ټویټر دی او دوی ته ټول هر څه سهولتونه زر زر رسي پخوا یوه میډیا وه موږ به پاکستان ټلویزیون کې مشاعره وکړه ټول کال به راته خلکو یادوله چې فلانی شعر دی ویلی او دا دی مخکې ریډیو کې مشاعره ریډیو مشاعره وه خلکو به یادوله اوس خو د هر چا په جیب کې ریډیو او ټي وي پروت دی خپل یو بوټي کې ټوله دنیا ده دنیا ویری جیب بالکل ما باسین صاحب دا خبره کوله دا احساس صاحب د کتابونو جی جی هغه لا پوره شوي نو که نو د دې چونکې هغه دینی جذبه او شعور دومره کوټلې پوخ لکه د یو عالم فاضل په کور کې پیدا وخت نو ختم المرسلین رحمت الله علیه صلی الله علیه وسلم د هغې په شان کې د نعتونو یو مجموعه د دوی چاپ شوې ده او د قرآني آیاتونو شمیره لکه دا یو تحقیق طلب نقطه ده په هغې باندې دوی یو کتاب لیکلی دی زبردست نو دا هم لکه دینی شعور او د خبره ایمان خبره بله چې کوم ده نو د حرمینو سفر یې لیکلی دی او د حج مسایل چې کوم دي لیکلي دي په دې کې د حاجانو صاحبانو چې څومره مسایل هغې ته مخې ته راځي او دوی چې کوم سفر کړی دی نو د هغه سفر حال احوال هم پکې دي او هغې ته چې کوم مسایل مخې ته راځي د هغې د حل لارې چارې هم لټولي دي او ورته یې ښودلي دي لکه د شاعر ادیب کار یوازې دا نه دي چې یو شی خپل وویني ابزارب کړي او هغه بیان کړي بلکې د هغې د حل لپاره څه لارې چارې هم لټول پکار دي او هغه ورته ښودل پکار دي په ګوته کول پکار دي بل د هغې کتاب چې د عمرې سفر لکه یو ځل حج له تللی او بیا عمرې له تللی دی نو بیا د عمرې هغه سفر هم چې کوم دی نو لیکلی دی بیا چې کوم دی نو د کابل سفرنامه دغه سفر کې ورسره په دغه سفر کې تاسو هم اجمل صاحب هم سیف الرحمن سلیم صاحب هم سلیم راز صاحب هم راجولی شاه صاحب هم هغه ډېر زیات محجور صاحب نو دا یونیک خلک پکې راوند شي او الله تعالی دې ټول وبخي ټول د باخاني شو الله یې تعالی لري په خوشحال لیسه کې ډاکټر صاحب اجمل صاحب هغې وویل چې یاره دا بشران راوخېږي سټیج ته اجمل صاحب ماته وویل چې زه به لاندې کښېنم او اسرار صاحب دې وخېږي دی دې خطبه ورکړي نو د دې را اندازه لګوي چې د هغه پې څومره ملا تړله نو هغې ته پته وه که نه چې دا یو دیني عالم دی او خطبې خو عالمان ورکوي او داسې خطبې ورکړي چې تعلیم دین او ژوند رواج دا هر څه په یو ځای بیان کړ ډېر ښکلي بیان کړ بلکې زه تاسو ته دا ووایم چې زما خور وفات شوې وه شهیده شوې وه د هغې په قبر باندې چې دوی کوم خطبه ورکړې وه کومې مسایل بیان کړي وو کوم نو هغه ډېر زیات دردېدلې او کوټلي معلوماتو پکې که نه دي او دا اوس ما ته د شاه سعود وویل شاه سعود د هغې زوی دی چې بابا مې یو کتاب لیکلی دی او هغه اوس په پریس کې دی به چاپ شي خو هغه د ترجمه کړې ده نو هغه یو ډېر ښه مترجم هم و او ای میرې لخت جگر د هغې نوم دی نو هغې ما په خیال چې دی بچو دپاره لیکلی دی او هغه د اردو په اردو کې ترجمه کړی د عربی کتاب دی هغه د عربی هم عالم دې نه دا اندازه تاسو ولګوئ چې د هغوی په عربی ژبه باندې څومره عبور و چې هغې نه هغه په اردو کې کتاب ترجمه کوي نو بیا په اردو باندې به د هغوی څومره کمانډ و لکه د یو مترجم دپاره دا خاصیت ډېر زیات ضروري دی چې هغه دی په دواړو ژبو باندې چې د کومې ژبې نه ترجمه کوي او په کومه ژبه کې ترجمه کوي په هغې باندې دی هغه فل کمانډ ولري پوره عبور دی پکې ولري که نه نو دا ملکه چې کوم دا د هر چا نه وي چې هغه په یو وخت باندې استاذ هم وي شاعر هم وي ادیب هم وي مترجم هم وي او سفرنامه نګار هم وي نو دا ټول صلاحیتونه په یو شخصیت کې راغونډېدل ډېر کم خلک قاسم بسمل صاحب دوه کتابونه خو ستاسو چاپ دي د شاعرۍ راتلونکي وخت کې صحیح رادي دي او د دې نه علاوه نثر لیکلو ته د وخت میلاویږي یا لیکلو شوق دې شته که نه شته؟ جی زما خو بالکل د لیکلو شوق شته دی نثر هم لیکمه او دا ځل مې د افسانو کتاب ته خیال دی کوشش کومه لګیا یم راټولومه نو انشاءالله چې هغه برابر شي نو افسانو کتاب چاپ کومه جی زبردست
او شاعري نوره تیاره ده که نه ده؟ شاعري خو هم تیاره ده. شاعري خو بس تاسو ته خو سر دا پته ده چې لکه هر سړی په منډه دی او بل لکه ګرانیم ده نو کتاب چاپ کول نن سبا د هر چا د وس کار نه دی. نو بس چې په هغې باندې بس راغلو انشاءالله د شاعري کتاب هم چاپ کو، د افسانو کتاب هم بس تیار دی. زبردست. پروفیسر صاحب څومره کتابونه یې تر اوسه چاپ شوي خپل؟ شمار یې ته معلوم دی؟ کتابونو زما کتابونو خیال راغی. نو ما خو چې ستاسو کتابونه کتلي نو که ستاسو خواته کېښودی شو کېدای شي زما ستاسو کټ نه برقه به دي. اوچت شي یا کېدای شي برابر شي یا به اوچت شي. مطلب اتیاو ته خو رسېدلي دي ماشاءالله. او یو شل پنځه سره داسې پراته دي ناچاپه. الله دې او دې خبره چې ګراني ده، ګرانه ګراني ده، د دیدن کاتیم ده او د هوړو ګرانیم ده. نو پیسې پبلشران په کار دي چې داسې پبلشران یې لکه څنګه چې پخوا وو نو هغې په کار دی چې چاپ کوي. لکه یونیورسټي بک ایجنسي شو یا په اردو کې بلا شي دي که نه. بالکل. نو لکه پښتو کې پبلشران نشته. الله به را پیدا کړي. زما خو شته، زما خو دا ګیله نشته چې پبلشران دا نشته. خو چې کوم دی نو د نورو شاعرانو سره ځان خپل ګټلی دی که نه، مونږ پکې ځان بایللی دی. بس ستا کار ډېر ګران کار دی، ډېر تحقیق کول، تنقید کول ډېر ګران کار دی. دا څېړنه ما ته یاد دي چې موږ کله هلکانو سبق هم وې نو ما ماسخوتن کې چېرته غزل ولیکو تا ته به مې تازه واورم او زه به اوده شوم او چې کله به زه سهار راپاڅېدم نو یو 10 صفحې مقاله به خواته پرته وه او ته به اوده وې. نو بس دا بیل بیل وخت دی که نه، ټایم نه وي دغې وي او مطالعې وخت هم را سره و. د ورځې به مطالعه کوله، د شپې هم لیکل کول او بیا به تر ناوخته پورې ودو. ډاکټر صاحب نن چوک کې موږ د اسرار و ربار اسرار صاحب د تورو د جدایۍ په لړ کې خبرې اترې وکړې. د هغې حق نه ادا کېږي. ډېر لوی شخصیت و. ګرانو کتونکو یقینا چې دا زموږ د ادب یو لویه ستن وه، زموږ یو ډېر لوی پیاوړی او ډېر مبارک بشر و، خو دا د فطرت قانون دی چې بیلیږي. دغه رنګ نن ورځ چې ده نو هغه د محترم حمزه شینواري بابا سره تړلې ده، ځکه چې د هغې د تلین ورځ هم ده او موږ د هغې سره چونکې په دې وجه زیات عقیدت لرو چې حمزه بابا د غزل دنیا بدله کړې ده او د غزل بابا ګرځېدلی دی. نو دغه ټول موضوعات چې دي موږ د دواړو مېلمنو ډېره شکریه ادا کوو، د پروفیسر ډاکټر محمد زبیر اسرت صاحب او د جناب آصف بسمل عمرزي صاحب. ستاسو د دواړو ډېره مننه چې راغلی او زموږ سره مو ډېر معلومات شریک کړل. او د خیبر له غرونو نور د شعور وخوت، د خیبر له غرونو نور د شعور وخوت، پلوشې چې خورې یې پلوشې تر هندوستان شوې. اجازت غواړم ښاد، آباد او بریالي اوسئ.